بنی اسرائیل متعلق میں خبر شروع کړې وه چې هغوی په دنیا کې کومې خباثتونه ښکاره کړي دي او د پیغمبرانو سره کوم ظلمونه کړي دي او رب العالمین د هغې سزا وله دنیا کې ورکړې ده. د هغې مې یو درته بیان کړی و، نن هم درته یو څو خبرې د دوی متعلق کوم. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی موږ د بني اسرائیلو په حق کې دا فیصله کړې ده او دا فیصله م ورته ورولې ده، په دې م دوی پوه کړي دي د خپل کتاب په ذریعه چې لتفسدن فی الارض مرتين، چې تاسو به غټ غټ رواني چې کوئ په ځمکه کې نو ابه تاسو دوه ځله کوئ. واړه واړه رواني خو به کوئ، واړه واړه نقصانات او بغاوتونه او فسادونه خو به م ډېري، خو کوم چې غټ غټ هغه فسادونه دي چې په هغې الله تاسو له مضبوط او سنګینه سزا به درکوي ابه دوی. لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا، دو فساده به کوئ او لتعلن علوا کبیرا، تاسو به سرکشي او بغاوت کوئ او خطرناک بغاوت او سرکشي به کوئ د الله او د رسول په حق کې. زمارونو د دوی سرکشۍ د هر پیغمبر سره تیری شوي دي، یوازې زموږ د نبي علیه السلام سره نه. بني اسرائیل دا اوس چې یهود ورته وایي، هر پیغمبر سره سرکشۍ. تیره جمعه د موسی علیه السلام متعلق مې درته ویلو چې په هغې یې څومره خطرناک الزامونه لګولي. د موسی علیه السلام د تره زوی دی، قارون یې نوم دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایی، تفسیر قرطبی لیکلی دی چې حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایی چې دی د موسی علیه السلام سکه د تره زوی و، دا قارون یوه. دویم دی د تورات حافظم و، تورات ورته یادو، او دریم د تورات عالم مو، علم د تورات مو سره دی قارون سره. او کما اویا کسان چې حضرت موسی علیه السلام د الله د ملاقات دپاره غوره کړي و چې کوه طور ته ځو چې ستاسو الله سره ملاقات وشي، هغې او یو کې دیم شامل و. هغې او یو کسانو سره الله خبرې م وکړې، دا خبرې م راغلی دي. حافظ د تورات هغې او یو کسو کې منتخب د حضرت موسی علیه السلام سکه د تره زوی او هغې کوه طور کې د الله خبرې مو سره شوي دي، خو منافق و. مال یې ډېر زیات و، دومره مال یې چې تفسیر روح المانی کې یو لوی عالم دی عطا ابن ابي رباح، هغه وی د یوسف علیه السلام یو خزانه و چې هغه په ځمکه کې خښه کړې وه، هغه د له په لاس راغلې وه، نو ډېر زیات مالدار و. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره مال و، موږ دومره مال ورکړی و چې د هغه مال چابیانې چې دي، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه، چې یو لویه ډله چې هغه به د مضبوط طاقت خاوندان و چابیانې به هغوی ګرځولې. نو تاسو اندازه ولګوئ چې چابیانې دومره دي چې یو کس یې نشي ګرځولی، دوی نشي ګرځولی، درې نشي ګرځولی، یو لویه ډله هغه چابیانې ګرځوي. او چې کومه ډله هغه چابیانې ګرځوي نو هغه هم د ښه مضبوط طاقت خاوندان دي، نو چې جرندې به څونه وي. او جرندې بیا چې څومره به وي نو اندازه ولګوئ چې یو جرنده به یو کوټې ته او یو محل ته والي کېدله، چې هغه محلونه او کوټې به څومره وي او په هغې کې به مال او دولت څومره و. ډېر مالدار و. په لاره چې به روانو اعلی قیمتي جامې به یې چولې وې، قیمتي او اعلی قسم لباس به و د ریخمو، په عجیبه انداز به روانو، نوکران به ترې مخکې رستو، نو خلک به ورته پس خیدل، یا لیتنا اوتی مثل ما اوتی قارون، افسوس چې داسې مال زمونږ هم وي لکه د دې قارون چې دی. نیکانو خلکو به وي مه پس خیږئ ورته، دا د دنیا مال او دولت دی. قارون یې په غرور کې اچولی دی مال او دولت. دې مال او دولت د قارون ته ګورې پام کوئ چې ونه پس خیږئ. حضرت موسی علیه السلام ورته نصیحت شروع کړ، ویې ګوره دا مال الله درکړی دی، یو وخت به یې دنه الله والي، او په تش کفن کې په سپینه جامه کې به ګورې الله لځې. دا چې څومره دولت در سره دی دا د نه ټول په دنیا کې پاتې دی. په دې دولت نشه مه کوه، په دې غرور مه کوه.
یو سپین کفن کې بر دنیا نه ځې او صرف 2 څادرې به ځان سره وړې بل شی وړې نه شي. دا مال الله درکړی دی. د موسی علیه السلام مخکې خو به یې غږ نه کو، خو خلکو ته به یې څه وې الله را کړی دی، دا ما په دې مټو ګټلی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټلی دی. اوس هم بعضې خلک چې ورته الله رسول ور مخکې کې نشه پې دونه غاویری او دونه غالب وي چې هغه وي نه مړه دا ما ګټلی دی، دا ما محنت کړی دی. د محنت بچیا دا لاس چا درکړي دي، دا عقل او دماغ چا درکړي دي، دا روغ وجود او دا ښکلې سترګې چا درکړي دي، او دا خشته وجود او دا بچي چا درکړي د خدای نه ویریږه. کې راونیوي قسم دې که دې ټوپک خلاص کي، کې راونیوي قسم دې که دې بچي خلاص کي، کې راونیوي قسم دې که خاندان دې خلاص کي، نو دا خلک به ورته لګي او نصیحت به کوه ده به دا ما په خپلو مټو ګټلی دی، دا ما ګټلی دی. او کبر به کو، غرور به کو، ځان پسې به خپې راښکلې، ځان پسې به سپلی راښکلې او مسلمان یې د نظر نه څه نه راته. وی راشه یاره داسې کومه، دا موسی علیه السلام خو لګیا دی ما ته نصیحت کوي او ما بدناموي په خلکو چې دی صدقه او خیرات نه کوي. ودرېږه چې دی یو کوټې لږ غوندې رچکه، نو یو ښځې له پیسې ورکړې او هغه دې ته جوړه کړه چې موسی علیه السلام کله تقریر کوي او تقریر له پاسي نو ته به په الزام ولګې. نو چې په پیغمبر الزام ولګېد خو برباد شو. چې کوم سړی نیکي خلکو له دعوت ورکوي او په هغه دې د بدو الزام ولګو خو تباه کړ، د هغه خبره خو بیا څوک نه مني، بیا خلک وایي ښه کیسه او ویسه. چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي داعي دی، اب خپله جامه پاکه ساتي، جامه کې چې لږ خیرنوالی هم دی نو خلک به بیا اعتماد نه کوي، خلک وایي مړه ویسه ته و کیسه دا چې څه وی دا ټول ګپ شپ کې او دروغ وی. نو موسی علیه السلام یې رچکاو، نو دې ښځې ولمسولو پیسې وله ورکړې. نو موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو کې ولاړ دی او تقریر کوي. دا ښځه پاسېده، بیا کېناسته، بیا پاسېده، بیا کېناسته، بیا پاسېده، بیا کېناسته. بس حضرت موسی علیه السلام پیش شو. چا پکې اواز هم ورکړه شیطانانو سله پاسې وایه که نه څه چې دا خبره وکړي. الله اوس هغه خوله بندوله او د موسی علیه السلام روب پرې راته. بس چې خبره یې د خولې نه شروع کړه موسی علیه السلام ورته ویې ښه چپ صبر وکړه. لاړ او 2 رکعاته نفل وکړه حضرت موسی علیه السلام، الله ته توجه ورکړه. او چې 2 رکعاته نفل یې وکړه او بیا راغی دې مجلس ته او د الله نه یې سوال وکړه، وی پروردګاره که زه په حق یم اوس زما مدد وکړي. چې ودرېد هغه ښځې ته یې وی ای ښځې پاسه ودرېږه. ودرېده وی ستا دې په هغه ذات قسمي چې د اسمانونه پیدا کړي دي او د ځمکې پیدا کړي دي او موت یې پیدا کړي یو، وایه رښتیا خبره کوه. بس ښځه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد او بیا د الله د اسمانونو او ځمکو په رپېدو شوه. وی صاحب رښتیا ووایه. وی او وی قارون پیسې را کړي دي چې په د الزام په موسی علیه السلام ولګوه. دی به بدنام شي، بې عزته به شي او بدنام به شي، الزام پې ولګوه. هغه راله پیسې را کړي دي. بس حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه، الله ډېر ته تنګ یم، ډېر کبرجن دی او ډېر زیات ظالم دی او زما دا نیکان مسلمانان ټول رټي او ما پسې دا ستا الله ولیدل خدای راوي نیسي. نو الله داسې راونیوه چې سره د کور او سره د خاندان او سره د هغه خپلو ملګرو یې ځمکه وشتولو پکې وردننه کړه. چغې جوړې کړې ما بچ کا، ما بچ کا، اے موسی ما معاف کا. الله موسی علیه السلام مکې ته وی راکاږه، نور یې راخ کړه. بیا چغې وی راکاږه، نور یې راخ کړه. بیا چغې وی راکاږه نورم. نو په دا ځمکه کې ورغیب شو. نو نبی علیه السلام مبارک په یو حدیث کې راځي، هغې خو نوم نه دی اخیستی او غالبا هم دې ته مراد دی چې دقسې یو کبرجن سړی ځمکې راښکلی دی او په دې پونده تاویږي او ورو ورو لاندې ځي. دا د ده دپاره سزا شوه. یو روایت کې مې لیدلی یو خبر کې چې رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ډېرې چغې درته ووالې، نو تاړو رحم پې ونه کړ. وی الله په ما الزام لګولې، که دا تا زما مدد نه وې کړی خو زما جامه خو پلیته شوې وه بیا به مې څه کول. وی څونه فریادونه یې درته وکړل. وی بس فریادونه یې وکړل خو زه یې ډېر خفه کړم او ډېر یې غوسه کړم. وی قارون ډېر سپیرو چې تا ته یې چغې والې، که ما ته یې دغه وخت کې یو چغه م والې وه نو ممکن ده چې ما پې خپل رحم کړی ده. دا د دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري وو، خاندان ورسره ملګري وو،
دا د بني اسرائیلو بل ظلم. ځمکې راخ که څه شو، دولت یې څه شو، قوم یې څه شو. قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ که، نه دولت بچ که، نه مال بچ که. مال او دولت او قوم هر څه سر وخوړه ولاړل، برباد شو. دا یو سرکشي. بیا سرکشي شو، په پیغمبرانو به نخرې کول، په پیغمبرانو به الزامونه لګول. دو وخته الله ووایه بیت المقدس خو اصل کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و، بیت الله هم جوړ کړی و، بیت المقدس هم. بیت الله چې جوړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام وسره و، او بیت المقدس چې جوړو نو حضرت اسحاق علیه السلام وسره و. خو د ابراهیم علیه السلام نه پس بیا چې بیت المقدس په کوم ناشنا انداز جوړ کړ نو حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړی. دومره بهترین انداز کې جوړ کړ چې په پیریانو دیوانو لګیا د خدمت کوي، او د ځمکې نه ورله هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسي، د دریابونو نه وله راوباسي، او د سرو زرو نقش و نگارې پکې او که د سرو زرو د سپینو زرو او قیمتي قیمتي هغه ملغلرې او هیرې پکې ځای په ځای ولګولې او خشته خشته ټایلونه بهترین. اوس هم بیت المقدس جومات په شپېته جربه کړې دا جومات، او اوسنی چې کوم جوړ دی اوس خو خیر یهودیانو په قبضه کې اخیستی دی، اوس هم د هغوی په قبضه کې دی. نیم هغوی قبضه کړی ځان یې پکې خپله عبادت خانه جوړه کړې ده، او نیم مسلمانانو ته پرېښې دي، مسلمانان پکې عبادت کوي. خو چې کوم نیم مسلمانانو ته پرېښې دي نو چې څوک خوښي عبادت ته یې پرېږدي او چې څوک خوښي نه پرېږدي، اوس د هغې ظالمانو په قبضه کې ده. اوس یې وایي داسې ټایلونه پکې لګولي دي په بیت المقدس په جومات کې، داسې ټایل لګېدلي دي. دوی لګیا دي کوشش کوي چې روانې کړي، خو لا فلحال یې پیوسته دی برابر شوی چې په هغه ټایلونو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي عکس ښکاري. خو چې مخامخ ورته ودرېږې نو تا ته به څه نه ښکاري، خو چې ښي طرف ته شي نو د هغه عکس به راته ښکاري، او چې ګس طرف ته شي نو بیا به د هغه عکس ته ښکاري. او چې کوم محراب دی، محراب وایي د لرګي نه جوړ دی محراب، او د یو لرګي نه جوړ دی، پکې ټانکه نشته او نه پکې پیوند شته، داسې محراب دی د بیت المقدس د جومات. او یو وخت کې زمونږ قبله هم ونه، نبی علیه السلام مبارک سره پاسه 14 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی. بیا دا قبله منسوخه شوه او بیت الله طرف ته حکم راغی فول وجهک شطر المسجد الحرام، چې بس فولوا وجوهکم شطره. نبی علیه السلام ته صحابو ته حکم وشو چې تاسو بیت الله ته مخ راوړه، او د مونځ هم ډېر لوی فضیلت دی، ډېر لوی برکت دی پکې. بهر کیف سلیمان علیه السلام جوړ کو، یو ناشنا جومات یې جوړ کو، بني اسرائیل دا یهودیان به پکې خپل مونځ عبادت به پکې کو. نافرمانی یې جوړه کړه، یو نافرمانی نه ډېرې زیات دی. د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې دی باندې داود علیه السلام چې پیغمبر و سلیمان علیه السلام نه پس د داود علیه السلام په زمانه کې د سلیمان علیه السلام نه مخکې نو هغې کې هم دی نافرمانی کړی، پیغمبر موجود دی. یو کلی ایله ورته وایي، د بحر قلزم په غاړه دا کلی آباد و په هغه وخت کې، دا ایله. او د مدین او د کوه تور په میانځ کې و دا کلی د بحر قلزم په غاړه. نو الله تعالی خو ازمایښونه امتحانات راولي، نو داود علیه السلام په ژبې په دوی دا پابندي ولګوله چې تاسو به د خالي پر ښکار نه کوئ. د دریاب په غاړه اوسېدل نو دوی به دا کبان خوړل، ښکار به نه کوئ. نو به دوی ډېره ښه. نو الله په امتحان راوست د خالي پر ورځ بیا کبان زیات وو، په نور ورځو به کم وو، او د خالي پر ورځ به دونه کبان وو چې په دریاب په دې اوبو د پاسه به داسې چپې یې والې او منډې به یې والې. قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي استأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا. دا کبان به د خالي پر ورځ باندې اوچت په دې اوبو د پاسه به داسې ښکارېدل. ویوم لا یثبتون، لا داسې به نو بیا د خالي دروازې نه علاوه. نو پابندي پې ولګوله چې کبانو ښکار به نه کوي، خالي پر ورځ الله ډېر کړل. نو دوی به څه چل کو، دا مختلفې ډلې شوې. چا داسې چل به وکړو ډنډونه به یې جوړ کړل، نو د خالي پر ورځ باندې به هغه ورخ وویسته، نو کبان خو به ډېرو ډنډونو ته به رالل. نو چې رابلل نو کبان خو به ترې بیا تلل، نو دوی به ورپسې ورخ بند کړه، نو د اتوار پر ورځ به یې راوویستل. هلکه دا ښکار د خالي نه، وایي مونږ خو د اتوار پر ورځ دا د کبان راوباسو، د خالي خو یې نه راوباسو. چا به دا چل وکړو چې غټ غټ جالونه به یې راوړل، نو د خالي پر ورځ به یې په کبانو ور واچول، نو کبان به پکې ګیر شو، نو د اتوار پر ورځ به یې هغه جالونه راوښکل، په هغه ورځ به یې نه راوښکل. دا هیلې به یې جوړول. یو سړي رشوت ته چا نه اخیستی، نو ما یې لکه
دا رشوت ته واغشته دا ګناه دا مه کوه. نبی علیہ السلام فرمایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار، رشوت ورکوونکي اغشتونکي دواړه به اور کې پراته دي، سودي به پکې. دا رشوت ته ولې واغشت؟ وی نه وی ما خو ته رشوت نه اغشتې، خو دا خو یې پخپله راکړه. وی صدقه یې راکړه. مې صدقه په تا کېږي؟ دا خو دونه غټ موټر دی چې دا 15 لاکو موټر کې ګرځي او د 50 لاکو بنګله کې اوسېږي. نو صدقه په تا کېږي؟ موږ جومات ته صدقه نه وړو، تاله درکوي. هغه غریب ته پته ده چې که دا صدقه نوم د صدقې دی ولا ورکو، که دا شی ولا نه ورکو نو بیا راله کار نه کوي. او په خپله څوک چې هله نه ورکوي خو هغه ته پته ده که ولا ور نه کړم نو بیا راله کار نه کوي. نو خلک ولا دا مطلقې ایلې بانې خلک دې حرام ولا جوړوي. په هیلو بانو باندې ګورې حرام رونو نه حلالېږي. نو حضرت داود نو قوم یې 4 ډلې شو. یو ډلې به همدغه د خالي پر ښکار کوو، دویمې ډلې منې کول وی مه کوې، درېیمه ډله داسې وه چې هغه چپ چاپ ووایي وایي مونږ د دوی په قبرونو کې خو نه اوسېږو نه به دوی به زمونږ قبرونو له ځي، دوی پیشه او کار یې پیشه. 4مه ډله داسې وه چې هغې یو څو ورځې منې کړل خو چې منه نه شو نو هغې یې ملګري شو. نو چې دا کم پکې د داود علیه السلام دا نیکان ملګري و چې هغې یې منې کول، نو داود علیه السلام ورته ویل سم شی د خدای عذاب در باندې راځي. نو دوی ورته ویل چې داسې کار چې مونږ دوی سره کړي ولس بیلو دې 3 واړو ډلو سره چې دا څوک ښکار کوي دوی سره او چې دا څوک وایي چې مونږ خو نه کوو دوی یې کوي او دوی نه منې کوي د ګناه نه، او چې دا کم کسان 2-3 ورځې منې کړل خو من نه شو ورسره ملګري شو، دا 3 واړو سره زمونږ بایکاټ دی. نو د خپل کلي په منځ کې ورته یو مضبوط دیوال و، ای بس تاسو دغه او زمونږ دا. هغې ویل ځای تاسو قبرونه ځان له تاسو پیښې خپل کار پیښې، دا خو مونږ د خالي پر کار نه کوو، دی توارې راوباسو. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي داود علیه السلام خیر یې ورته وکړه، زما خبره نه منې خدای م هلاک کا. نو دا چې کم نیکان خلک و دیوال نه پورې غاړه دی چې سار را پاسېدل نو د هغې طرف نه شور نه راته. هلکان نن خو شور نشته، څه چل دی چې د دیوال نه سرونه ورتاکل ویې کتل نو هغې کې چې کم ځوانان و د هغې نه خدای بیزوګان جوړ کړي او چې کم بوډاګانو نو خدای پاک د خنزیران جوړ کړي. شکلونه یې د بیزوګانو د خنزیرانو او نور پوهېدل، عقلونو شعور یې و، ځکه سترګو باندې جړل او اوښکې پرې روانې وې، شعور یې خپلو خو بیزوګان خنزیران ته جوړ شو. 3 ورځې جمدي و، 3 ورځې پورې خدای پاک جمدي وساتل او 3 ورځې پس خدای پاک ټول مردار کړل. یو څو سزا ولا خدای ورکوله او په هغې به نه پوهېدل. حضرت زکریا علیه السلام سره یې څونه ظلم کړی، سره یې حیران شي. سپینګیري او پیغمبر، د الله پیغمبر او سپینګیري پیغمبر، او دوی ته به نصیحت کو، نصیحت به کو نو په هغې الزامونه به لګول تاکې دا چل دی او تاکې دا چل، قسم قسم الزامونه. لګیا دي ورته بار بار نصیحت کوي، الزامونه اخر کې خوند یې ونه کو، ټول ورپسې را پاسېدل او ورپسې تورې یو چړې را واغېستې ودرېږه چې برابر د کو زکریا علیه السلام ته غریب روان شو. دی ورپسې فیصله یې دا وکړه، د بادشاه په مخ کې فیصله دا وکړه چې دا زکریا علیه السلام پرېږدونه او دی وجنو، په دې فیصله وکړه. اته غریب په منډه تښتي، یو اونه ورته وچو د حضرت زکریا علیه السلام ته. دا د هغه یو معجزه وه. دله کې دا سوچ وکړو چې دا اونه خو ما ته وچو د غالبا چې دا ما له پناه راکوي، نو هغه اونې دې میاشت ته دې ډډ ته ورننوت. نو چې ورننوت هغه اونه پې بیا واپس راله، پکې خدای پاک محفوظ کړو په هغه اونه کې دننه. شیطان دوی ته وایي وی راشئ په دې اونه کې دننه، وی اونې ته سینګ ننوت، وی نه ډډه ونه ده او ده ته په میاشت لیدلې ده او پکې ورننوتی دی، وی نه دا موږ نه منو، سورې پکې نشته او سینګ ورننوت. نو راځنه څه په لس کې بار پاتې شوي، وی دی وګوره دی نښې، وی ښه داسې چل ورسره کوو په دا اونه کې دننه وجنو. نو اونه اره کړه حضرت زکریا علیه السلام یې په هغې کې شهید. دومره ظالمان خلک، دومره ظلمونه. اوس څومره دا ظالمان په دې مسلمانانو ظلمونه کوي او د امریکې په ډاډ یې کوي. ګورې د دې څه خپل طاقت اوس هم نشته دی، دا ټول د امریکې په ډاډ کوي. وسله او ایټم بمونه او میزایلې دا ټول ول امریکا ورکوي او په دغه ځای کې بدماشان کینولي دي چې شابه دا عرب ټول تنګ کې. او عجیبه دا ده چې اقوام متحده خو نن د امریکې په لاس، هغې وایي چې اسرائیلو ته اجازت دی، هم د میزایل اجازت دی، هم د ایټم بم اجازت دی، هم د توپ او د ټینک اجازت دی، او چې نور کوم مسلمانان د فلسطین نو هغې ته د دې وسلې اجازت نشته، تا سره به وسله نه. دا څومره ظلم دی چې یو خوا دی یو کس ورته وتړه سپي ته او بس پرې پې ور پرېښوده او بیا وایي چې هغه کم تړلی دی هغه غریب لاس پرېښودی او
هغه ځان بچ گئی نو هغه ظالم دی اوس پې ظالم نشو دا فلسطینیان وی دا دهشتګرد دي چې څوک په ټوپکو پې غزارونه کوي او په جزونو پې بمبارۍ کوي او په توپو په میزایلو ولا کورونه روان کړل او دروازې په سوونو تې وجني نو هغه ظالم دهشتګرد نشو او چې هغه کوم غریبانان خپل ځان بچ کوي او د خپل ځان دفاع کوي دا دهشتګرد شو نه پوهېږو په دې منطق خدای د امریکا او د هغه د ملګري په خپل قهر تباه او برباد د مسلمانانو په سرونه هر ځای کې اور بل کړل ظالمان نو بهر کیف هغه خبره مې دې پورې کوله چې زکریا علیه السلام غریبي په دغه شي حضرت یحیی علیه السلام یحیی علیه السلام په کومه طریقه شهید کړ یو بادشاه هیرودیس د هغه رویره وه هغه رویره ښکلې وه نو دې بادشاه خپل رویرې سره به ګناه کوله او اخره کې پې نکاح وتړله حضرت عیسی علیه السلام په دغه زمانه کې هغه ورته وی حضرت یحیی علیه السلام وی دا خو ګناه ده ګناه به نه کوې هغه وی نه دا ګناه نه ده دا زما خپله رویره ده چې بل چاله یې ورکوم بس ماله مناسبه ده او حضرت یحیی علیه السلام اعلان وکړ په ټول قوم کې کلي کې چې دا بادشاه ظلم کوي دا ګناه کوي رویرې سره نکاح نه کېږي رویره خو د لور په اولاد په ځای ده او دا ناروا دی دا ګناه ده دا ګناه دا ګناه ده او د دې جینۍ مورم په دې رضا وه چې زما دا لور د خپل تره سره یي د هغه بادشاه دی د مونږ هم پکې مزې وي یو ځل دې مور دې لور ته وویې وی چې ته دې تره له ورځې نن ځان ښه ډولې کا ډول سینګار وکړه جینۍ ډولې هم وه او شراب وله ورکه او چې کله یې دا تره دا بادشاه د شرابو په نشه کې شي نو ورته ووایه چې زه به هله تا سره ګناه کوم چې دا یحیی علیه السلام حلال کړي او دا مشورې وله خلقو هم ورکړې چې دې د مخې نه خوا کې بیا به مزادي دا خو دې وایي چې دا ګناه ده چې دې مړ شي بس بیا چې کومه ګناه خوښوي هغه به کوئ اوس هم خلک داسې کوي چې د نکاح نه کوي د مخې نه خوا که بس بیا چې څه خوښوي بیا به کوي جینۍ چې ډول سینګار خپل وکړه ورله او په شراب یې پیوس کړ وی نه هله به ما له ګوتې راوړی چې یحیی علیه السلام سر الله ول راوړي او بد دې مړ که چېړو قصه خلاصه چې دا خو دې وایي ګناه ده او ګناه ده او ګناه ده او جنت ته او دوزخ ته او اخرت ته او خلق هم وی صاحب ټیک درته وایي پولیس والی ورپسې ورولېږه چې ورولېږه د حضرت یحیی علیه السلام د خدای پیغمبر هغه یې راوپرځو هلالېږه سر یې ترې پرېږه زموږ حضرت شیخ صاحب به فرمایل وی د چې لاړم د فلسطین علاقې ته بیت المقدس سره خوا کې یو غر و په هغې کې یو غار و بند و او په هغې د پاسه یو تخته لګېدلې وه او په هغه تخته د پاسه یې لیکلي چې هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام چې دلته کې د یحیی د زکریا علیه السلام د زوی د یحیی سر پروت دی چې حلال یې که نو وینه ترې روانه شوه نو وینه کوم ځای وچېدله روانه د وینه بیږي 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 نو پروردګار د بل علاقې یو مسلمان بادشاه و خبر شو چې د هیرودیس بادشاه ظالم خدا چل وکړ هغه پې حمله وکړه حالانکې کمزور و په طاقت په ده حمله وکړه بس خدای وله برې ورکړ هغه هیرودیس بادشاه د هغه هغه رویره د هغه د خاندان هغه چې څومره خلک وو هغه ټول مردار کړل او دومره لوی فساد یې پکې وکړه فساد خو نه یو جهاد یې وکړه چې هغه خلک چې د یحیی علیه السلام په مرګ کې شریک وو او یا زره کسان یې په یو ورځ مردار کړل چې او یا زره کسان یې مړ کړل د یحیی علیه السلام د سر وینه خاموش شو خوټ کېدلې بند شو وخت په وخت دې ظالمانو ظلمونه کړي بهر کیف نو بیت المقدس سلیمان علیه السلام جوړ کړی چې دوی دا ظلمونه کول دا وخت په وخت زیاتي ظلمونه یې کول یو بادشاه بخت نصر هغه د عراق د بابل د علاقې مشر او مجوسي و د اور عبادت یې کو هغه پې حمله وکړه په دې بني اسرائیل حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي دا د هغه حدیث دی وایي ما د نبي علیه السلام نه تپوس وکړ چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دوی به دوه فساده کوي او زه به ورله د هغې سزا ورکوم نو دا کم دي نو دا وی نبي علیه السلام راته دا قصه وکړه نو هغه بخت نصر د بابل بادشاه مجوسی بادشاه پې حمله وکړه نو چې راغی نو بیت المقدس یې ټوټې ټوټې کړ د سلیمان علیه السلام د لاس بیت المقدس چې پیریانو دیوانو پکې په کلونو خدمت کړی دی او دونه په مینه یې جوړ کړی چې سلیمان علیه السلام کله جوړو د مرګ ټیم یې پوره شو فرشته وله راله وي ستا ټیم پوره دی وایي دا خو که زه مړ شوم
نو دا بیت المقدس خو نیمګړی پاتې کېږي. دا پیریانو دیوالو نه خدمت په څوک کوي؟ که دې ته پته ولګی چې سلیمان علیه السلام مړ دی بیا خو دې دا خدمت نه کوي. وایي موږ د هغې بندوبست الله وایي موږ کړی دی. ته دا مهرباني وکړه چې ته په دا ځای کې د اعتکاف نیت وکړه ورننه وځه او دې خلکو ته ووایه چې بس ما پسې به څوک هم دې کوټې ته نه راځي زما د رزق بندوبست به الله کوي او په دې کرسۍ باندې کښېنه او بس دې ته ګوره مخامخ دې به کار کوي. موږ به دنه سو باسو نو هغه کونټۍ دې زنې ته ولګولو دغسې ناست دی په هغه خلوت خانه کې او مرګ فرشته راله سیت یې وویسته او پیریان لګیا دي خپل خدمت کوي. راځي هغه کوټه کې سوړه کې ګوري هغې ته وایي هلکه سلیمان علیه السلام خو په عبادت ته بس ناست دی او زنې ته یې ساړه کړې ده او عبادت کوي. ګورئ لګیا دي ډبل خدمتونه کېږي. هغې خو یې جمدی دی پته ورته نه ده لګېدلې. هلکه راونه وه ډېره مو ته وګوره سوړه کې بیا ګورو نه نه مقصې په عبادت دی او زنې ته یې کونټۍ اړمه کړې ده. 6 میاشتې پس وینو لاندې نه کونټۍ وواله نو سلیمان علیه السلام را پرېوته. پیریانو ته پته ولګېده خو نو هغه پکې مړه کړل د بني اسرائیلو او ښځې ترې بوتلې او ماشومان یې ترې بوتلل او بوډاګان یې مله مړه کړل او څې خدمت له بوتلل غلامان یې کړل او صاحب هغه چې څومره هیرې جواهرات و لالونه و په هغه جومات کې سره زرو سپین زرو هغه یې ترېنه یوړل. نو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي حیران بشي. هغه زمانه کې خو دا ټرکونه او سوزکي او موټرې نه وې د دې خرو د اوښانو پریړو کې به سامان وړو د اوښانو د اسونو پریړو کې به وړو نو هغه قیمتي سامان د بیت المقدس سپین جواهرات دی په 1,00,000 ریړو کې یوړو دومره سامانو دی ته غونډ یوړو عراق بابل ته او دی هم ځان سره بوتل. نو ښځې وینځې کړې او ماشومانو باندې به خدمت کو او چې کوم بوډاګانو هغه یې ته مړه کړل 100 کاله هغې بادشاه دا په خدمت کې ځان سره وساتل. بخت نصر 200 کاله بادشاهي یې کړې ده 200 کاله. نو بیا به دوی دې ښځو جړل چې خاوندان هم مړه شو او موږ وینځې شو او ماشومان هم دا د غلامان دي او خدای دا به څه کېږي جړل نو الله جړا قبوله کړه. نو 100 کاله پس 100 کاله کې خو پیړۍ بدلېږي. بیا د فارس یو بادشاه هغه حمله وکړه په بخت نصر باندې نو بخت نصر یې مړ کړ او د هغه سلطنت یې دړې وړې کړ نو دا بني اسرائیل یې ذات کړل. وی ځه واپس خپل بیت المقدس ته او چې څومره مالونه د نه دروړي د بیت المقدس نه هغه واپس په خرګاړو کې او د اوښانو په ګاډو کې بار کې ځان سره یوسې. نو دوی لاړل چې لاړل نو د دوی چتړه صبرېده د خپلو غلطونه بیا به یې هغه غلطۍ کولې او هغه ګناهونه به یې کول. نو دغه زمانه کې حضرت عیسی علیه السلام هم راغلی دی. عیسی علیه السلام له خو الله عجیبه طاقت ورکړو لا ماشوم او پټینې چې خبرې کړې وي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د مور نه الله پیدا که بغیر د پلار نه نو لا ماشوم دی چې خبرې کوي. او قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې په برګي به لاس کې خود برګي مرض نه جوړېږي لا علاج مرض د علاج شته خو داسې په اسانه نه جوړېږي. لاس په پکې خود ابه خدای جوړ کړو او چې کم سړی به په سترګو ړوندو د په لاس کې خود اب هم خدای پاک جوړ کړو تر دې حده پورې چې مړي ته به وي قم باذن الله نو مړي به هم خدای پاک جمع دی کړو او خلکو ته به الونه وي فنبأتکم بما تدخرون فی بیوتکم چې کور کې بسود هغې ال به وي چې د کور کې دا شی دی او دا شی دی او دا شی دی. تر دې حده پورې د خوشطبعۍ خبره ده. ماشوم به مور ته جړل مور به ورته وي نشته. عیسی علیه السلام په لار روان و ماشوم ته ویې دلته راشه بچې ولې ژاړې وی مور نه شی غواړم او هغه راته وایي چې نشته ورشه المارۍ کې پلانکي ځای کې پروت دی. ماشوم به ورغې شی به یې راواخېست هلته هم جګړې جوړې وې ته ماشومو ته الونه وې ځای نه ورته ښیې چې خوراک دلته پروت دی او پیسې دلته پرتې دي. لویه چرچه وه د حضرت عیسی علیه السلام مشهوره شوه چې دا وګوره بغیر د پلار نه پیدا دی صرف د مور نه او دا دی داسې دمونه چې یو خلک جوړېږي ړوند هم جوړېږي او برګې هم جوړېږي او مړي هم جمدې کېږي د چرچه. نو د بعضې خلکو سره حسد او عناد پیدا شو. بادشاه ته خبره ورسول دې یهودیانو فیصله وکړه بني اسرائیلو چې عیسی علیه السلام وجنو پرېږدو یې نه. حضرت عیسی علیه السلام او یوې مور او د عیسی علیه السلام خپل کور هم نو هغه عجیبه ژوند تېر کړی دی. داسې ژوند یې تېر کړی دی چې نه یې کور شته نه یې بیبي شته ښځه شته یوې مور ده او یو دی دی
او نه د دغه ژوند یې تېر کړی دی د دولت او د پیسو نه بس دا په پیغمبرانو کې داسې پیغمبر و اسم ورسره نو یو کوزه به یې ګرځول یو به یې مسواک ګرځو او یو به یې ګومنځ ګرځوله او یو به یې پیاله ګرځوله نو یو ځل چاته وکتل چې هغه په دریاب باندې ناست دی او په لپو لپو اوبه رالي او خولې ته اچوي نو دې دې اړه کې وایي وایي دې لوټې ته او دې کوزې ته پکې ضرورت نشته وایي د لوټې دا کار خو په دواړو لاسونو په لپ هم کېږي نو هغه خوا شغال کړه نو یو ځل یې بل سړي ته وکتل چې هغه مخ ووینځه نو عیسی علیه السلام ورته کتل نو هغې سړي دا ګوتې راواغېستې او دې ږیره کې ورکولې په دې خپلو ګوتې یې ږیره ګومنځوله نو ګومنځ یې خوا وغورځوله وایي دا کار خو په لاس هم کېږي بس یو مسواک به و یو دی او یو یې مور ګرځېدل دا د هغه خپل یعنې په شریعت کې که یو سړی پیسه جمع کوي یا یو سړی ځان له کور جوړوي زمونږ په شریعت کې یا یو سړی ځان له ځمکه جایداد تجارت کې نو منع نه دي دا جایز دي چې د بل د سوال نه او د بل د محتاجۍ نه پې بچې او د نیکۍ کارونه پکې کې نو دې بادشاه او یهودیانو ورته سازش او سکیم جوړ کړو چې عیسی علیه السلام وجنو هغه ته خو پته و چې زکریا علیه السلام یې زمانه مخکې هره کړی دی او د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی دی نو د ده خاص ملګري حواریین به یې ورته وي هغې سره په یو ځای کې دی ناست نو یو سړي پې سیډ یې وکړه بادشاه ورپسې ګرځېده سره د پولیس والا او د فوجه نو یو جاسوس پې سیډ یې وکړه پلانکي کور کې دی نو دوی ورته ویې داسې وکړه چې ته مخکې ورننوځه نو چې ته په کومه کوټه ورننوځې نو موږ ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې دی نو موږ به درپسې درننوځو ویې ډېره ښه ده نو جاسوس په هغه کوټه ورننوت نو چې ورننوت نو عیسی علیه السلام ته خپلو ملګرو ویې صاحب دا جاسوس دی دا د ګوره راغی او فوج او پولیس ورپسې دی نو عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړو نو خدای پاک اسمان ته جمدی جاړو چت کړه چت وشلېده او عیسی علیه السلام خدای پاک اسمان ته وخېږه دا زه نه ویم ګورې قرآن شریف وایي الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او الله بل دې فرمایي بل رفعه الله الیه الله بر اسمان ته وخېږه او چې کوم جاسوس ورننوت هغه باندې خدای د عیسی علیه السلام شکل جوړ کړ شکل یې بدل شو د عیسی علیه السلام شو چې دا فوجان او پولیس والا وردن نه شو حق یې کلک راونیوه وی راځه وی زه خو ستاسو ملګری یم هغه جاسوس وی نه ته عیسی یې وی زه نه یم عیسی چغې والې 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 نیمه نیمه هغې وی نه څنګه نه دې شکل ته دې وګوره مخ ته دې وګوره هغې اوچت کو دې غریب چغې وی او په سولی یې کړه سولی دا صلیبي نشان دا د عیسایانو اوس هم نښه ده داسې یو لرګی به یې ودرو او د لرګي په سر به یو بل لرګي داسې پلن ټک و نو چې چا له به سزا ورکوله نو په هغه لرګي به اوچت کو دا دواړه لاسونه به وله په لرګي خواره کړل په دې لاسونه به وله میخونه ټک وال او په سینو په خپو به موله میخونه ټک وال نو هغه په سولی کړ او هغه چغې والې زه نیمه نیمه زه عیسی نیم بیا وروسته قرآن شریف کې الله فرمایي ولکن شبه لهم دوی په شک کې پرېوتل اوهو که دا عیسی نو زمونږ ملګری څه شو او که دا ملګری زمونږ نو عیسی علیه السلام څه شو شکونه پرېوتل هلکه خپې خو یم د عیسی علیه السلام په شان نه دي قد و قامت هم د هغه په شان نه دی صرف پخ یې د هغه په شان تېری نو په شکونو کې پرېوتل نو چا او مقسې وې یاره بس چې ته موږ نه الله غیب کړی دی او چا وې نه مړ شو او بیا د خپلو ملګرو د حواریینو هغې پټ کړی دی چې ته وتښتولی دی دا شکونه یې پړه کې ور واچول خو خیر د عیسایانو نظریه خپله دا ده چې عیسی علیه السلام موږ وجلی دی او دوی وایي دا د خدای زوی دی مسیح ابن الله ورته وایي بیا خپل پلار جمدی کړی دی او بری عرش ته خیجولی دی وایي خپل پلار سره په عرش ناست دی العیاذ بالله او زمونږ عقیده دا ده چې نه دی جمدی جال خدای اوچت کړی دی نو نبی علیه السلام فرمایي چې عیسی علیه السلام په اسمان کې دی جمدی دی ښه دا زمونږ عقیده نه او د قیامت نه مخکې به راکوزیږي او حدیث پاک کې راځي وی د دوو فرشتو په اوږو به یې لاس اچولي یو لاس به په یوه فرشته اچولي او بل لاس به په بله فرشته اچولي او په دمشق یو مناره ده په هغه مناره باندې به راکوز شي او چې څنګه راکوز شي نو زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت به لګی دی به خپل عمل کوي ګوره د نبی علیه السلام په شریعت او واده به هم کوي د نبی علیه السلام په امت کې او عمل به په قرآن باندې کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې دی راکوزیږي
بادشاہ به ګورې ستاسو خپلې حضرت مهدي علیه السلام دا به یو نیک سړی وي دی به بادشاهي د هغه په بادشاهۍ کې به راکوزېږي او دجال سره به مقابله کوي دجال به وجني او بیا به بادشاهي کوي د عدل او د انصاف او فیصله به زمونږ په شریعت کوي نو چې بیا وفات شي نو د نبي علیه السلام کومه کوټه مبارکه کې چې حضور پاک مبارک دفن دی او حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ورسره دفن دي هغې کې د یو قبر دی خالی دی هغې کې به دفن کېږي نو دا د یهودیانو بل سازش او ظلم نو چې دا ظلمونه کول نو بیا پې خدای پاک د روم یو بادشاه هرقل اپې خدای مسلط نو هغه راغې حملې پې وکړه په دې یهودیانو بني اسرائیلو نو دی اریز ماریز کړل په سوونو زرګونه پکې مړه کړل او بیا خپل غلامان کړل او ښځې وله وینځې کړلې نو وروڼو دا خبره مې دې پورې کوله چې دا شرپسند خلک تیر شوی دی خدای پکې ډېر زیات پیغمبران په زرګونو پیغمبران الله په دوی کې رالیږلي او داسې به نه وه زموږ نبي علیه السلام مبارک خدای ټولو خلکو ته یو شان پیغمبر و تر قیامته پورې چې څومره دي ابه هر یو قوم ته خپل خپل پیغمبر یو قوم ته یو پیغمبر بل قوم ته بل پیغمبر بل قوم ته بل پیغمبر بل ته بل لیکن په هغې کې به هم نخرې کولې پیغمبران به یې وجل او دا او د پیغمبرانو خاص ملګري به یې وجل او الله به وله سزاګانې ورکول کله پې تندرونه را خلاص کړي دي او کله په زلزلو تباه کړي دي او کله په ځمکه وردننه کړي دي دا د عبرت واقعي حضور پاک مبارک او په قرآن شریف کې رب العالمین ذکر کړي زموږ ستاسو د عبرت لپاره او بار بار بني اسرائیلو ته هم وایي چې تاسو مشرانو ظلمونه کړي دي باس اوس توبه وباسئ مسلمانان شئ او موږ ته هم وایي چې د هغوی د نخرو په شان نخرې مه کوئ د هغوی د کبرونو په شان کبر مه کوئ او د هغوی د ګناهونو په شان ګناهونه مه کوئ او پیغمبران خو اوس نشته خو د پیغمبرانو خلیفګان او نایبان شته چې هغه عالمان دي پیغمبر چې کم کار کوه هغه نن سبا پیغمبر دین رسه امت ته او خلکو ته یې منځونه خول او خلکو ته یې د نیکۍ دعوتونه ورکول او د خلکو یې د ګناه نه نفرت پیدا کو او د دین خبرې ورته بیانولې دا نن سبا عالمان کوي نو د عالمانو پسې ټوقې ټقالې ملنډې سپکې دا به نه وی تا ته خپل دین ښایي او که دې وکړل څنګه چې الله بني اسرائیلو له په مختلف وختونو کې سزاګانې ورکړي دي دقسې سزا به تاسو له هم درکړي نو خدای دې موږ د هغې د هغه نقش قدم د هغه سپیرو د هغې د هغه سپیرو توبونو نه په امن و امان کې وساتي او الله دې د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي او خدای دې د دنیا او د آخر د شرونو نه په حفاظت کې وساتي دا د اخلاص نه دعا وکړئ د باران دپاره باران خو ډېر ښه دی ډېر ښکلی باران دی د رحم ځکه دې ورځو کې دغه ته هم ضرورت دی غنمو ته هم ضرورت دی فصلونو ته هم ضرورت دی سوکړه ده او خصوصا د غرونو علاقو کې چې کم دشتې دي نو هغې ته د باران ضرورت دی خدا دعا کوي چې خدای پاک د رحم باران کړي او خدای پاک هم د قهر او د غضب د باران نه وساتي بیمارانو ته دعا کوي چې څومره مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي او چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کوي چې څوک په پریشانو کې مبتلا وي الله پریشانۍ والا په خیر او په خوشحاله بدله کړي آخر وخت کې پخړي دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله پاسه جنازې ته ودرېږي څنګه ده نو که پیزار پاکي که ده صفا پاک پیزاري نو داسې هم پکې جنازه کی سپلی یا بوټ پاکی لاندې پکې پلیتی نی نجاست پکې نی ګندګي پکې نی نو داسې پکې جنازه کیږي او که د سپلی د پاسه څوک پرېږدي نو هم څه بدیت یې نشته ودرېدی شي پې د پاسه یو کس کور کې خپل جومات و د خپل کورنۍ خلکو به پکې مونځ کو اوس هغه کور میانځ کې هغه کوټه راغله هغه کوټه دوی خپل استعمال کې راوستی شي که نه دوی بل ځای کې جومات جوړ کړی هم دی لوډسپیکر امام وغیره هم پکې دی چې دا خپل کور کې کم جومات جوړ کړی جومات دوه قسمه یو دی چې هسې پکې مونځ کوي د ضرورت دپاره دا جومات نی لکه خپل کور کې یا خپل بیټک کې جمع کوي یا د مونځ پکې کوي دې ته جومات نه ویلې کېږي دا عارضي د مانځه ځای وي نو دا روانولی شي په دې کې بل کار هم کولی شي یو دی چې وقف کړي وي جومات ته چې دا موږ جومات ته وقف که او دې کې به صرف مونځ کېږي او نورو پکې څه نه کېږي نو هغه د جومات نه بغیر بیا په بل استعمال نشي راوستلی یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه د یو بادشاه دربار ته حاضر شو ډېر لوی نوابان او لوی خلک پکې ناست دي دې ډوډۍ خوري نوړی دې په ځمکه پرېوته چې نوړی دې په ځمکه پرېوته د دین مسله دا ده چې د ننوړی په ځمکه پرېوځي نو راویله نو چې کم ځای خاورو سره جنګېدلی دی خاورې ته لرې که باقي وخوره
کبر باندې کې یو داسې نوړی پاکیږي نه په خاورو کې داسې لید پلید سي چې د هغې نه خاوره نه لرې کېږي نو خیر دی که هغه یو غاړې ته وغورځي خو که نه داسې یو شی وي چې هغه په ځمکه پرېوته او هغه خوري ځای ته لر کولی چې دا ته لر که باقي وخوره نو نوړی ته په ځمکه پرېوته نو ځای یې راوچته کړه هغه خورین ځای ته لرې که باقي خولې ته واچوله یو ملګري ورته وایي صاحب دا دې څو کړل ولې وي دا خلک به در پورې خاندي چې د ډوډۍ د ځمکې نه راوچته کړه او خولې ته یې واچوله او ورته څه وایي اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الجهال وی دې جاهلانو دپاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلی دي حضور پاک فرمایي چې دا نه ډوډۍ په ځمکه پرېوځي نو چې کومه خاوره ګردو سره لګېدلې دی هغه ته وغورځوه او باقي خولې ته واچوه دا د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل خدای ګواه دی سړی وګوري صحابو ته حیران شي زنانه به کلاو مخ بار ګرځېدې د حجاب او د پردې آیتونه نو نازل چې کله اعلان وشو قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی چې ښځې به کور کیني او د جاهلیت د زمانې ډول سنګار سره به بال نه ګرځي فورا ښځې کور کې کېناستې مجال شته چې بیا خو دې څوک لوس مخ او کلاو مخ د کور نه بار راوتي عایشه صدیقه فرمایي موږ به مانځله جومات ته تلو نو د سار مانځله هغه زمانه کې به زنانه تلې او جمع کې به شریکېدلې او شاته به ناسته وي وي د سار مانځله به تلو نو موږ به غټ غټ پړوني په ځان رابار کړي متلفعات موږ داسې ښځې نسان موږ به مانځله تلو متلفعات بمروتهن او په غټو بورقو صادرونو کې هم ځان راغوښتي او چې مونځ به خلاص شو راتلو به نو موږ به داسې صادرونه په سر کړو چې ما یعرفن احد چې دا ښځې به چا به نه پېژندلې چې دا څوک ته څوک نه ده سار مانځنه چې به تلونو غټ صادر چا پېژندونه دا د صحابو بیا عمل جومات ته یو دروازه و په هغې به زنانه هم راتلې او سړي به هم راتلل باب النساء اوس هم هغه دروازه شته د هغې په دی چې کومه دروازه ده اوس هم شته باب النساء ورته وایي حضور پاک مبارک یو ځل اعلان وکړه داسې حکم یې ونه کړه یاره وایي که دا دروازه صرف ښځو ته پرېښودلی شي نو ښه به نه چې ښځې پرې راځي او سړی پرې نه راځي فورا صحابه بند شو په دې بیا نه راځي فورا عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه دروازه را دننه نه شو دې ته عمل وایي خو چې د خولې مبارکې نه به خبره وتله صاحب روجه ده بس روجه وایي د رمضان 10 روجې دي فورا عمل مونځ دی فورا عمل په روجه کې چې د شپې نفل کوي فورا عمل د شپې به راوتل جومات به د خلکو نه ډکو فورا به عمل د عمل نقشې وي هغې زمارونو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي یو صادر په سر کړی نو موږ به داسې لباس سړی نه اغوندي چې هغه د ښځو سره مشابه وي او داسې رنګ به پرې نه پورې کوي چې هغه د ښځو سره مشابه رنګ وي په هغه صادر داسې رنګ و چې هغه د ښځو د استعمال رنګ و چا ورته لکه صادر دې سینګ په سر کړی دی وی ولې وی دې نه خو نبي علیه السلام منع کړې ده وی ښه زر یې هغه صادر راواخېسته او اور کې واچو ویې فورا یې وسوځه حالانکې سوځول نو په کار ښځې را دې عمل به دې ته رسېده یو ځل حضور پاک مبارک اعلان وکړه وی د سرو زرو کالي ګوتې به سړي نه استعمالوي سړو دپاره سرو زرو ګوتې چول دا ګناه ده خو چې دی وفرمایل او نبي علیه السلام اعلان وکړه نو صحابه کرام چې څومره د سرو زرو ګوتې جوړې راویستې ویې غورځولې نو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره د محبت او د مینې تقاضا دا ده چې موږ به د هغه تابعداري کوو د هغه د سنتو عمل به کوو او چې څوک د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د قیامت په میدان کې او بعضې خلک یوم یعد الظالم علی یدیه په دې لاسونو به چکونه لګي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس که ما د پیغمبر لار نیولې وه که د هغه ملګرتیا مې کړې وه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یاره که فلانکي سره مې دوستانه نه وې کړې او د هغې په مقابله کې مې د الله د رسول دوستانو سره دوستانه کړې وې څه ښه به وه په دې لاسونو به لګې چکونه به لګې چکونه نو د حضور پاک سره د مینې او د محبت تقاضا دا درو چې موږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کوو ښه د هغې اخلاق ښه ښکلې ښکلي د حضور پاک هغسې اخلاق به ځان له جوړو د مشر قدر دا د هغې اخلاق دی د کشر په سر د رحم لاس د ګاونډي سره ښه سلوک کول
پردې مال نه غلا کول او نه پټول دا د هغې اخلاق و. ګډون او دوکې د دې نه یې منع کړې ده. دوکه به نه کوئ، ګډه به نه کوئ، زنانو ته به نه ګورئ، او ښځو دپاره خصوصي اخلاق چې تاسو په خپل کور کې د خپلو خاوندانو تابعداري کوئ، غیبت به نه کوئ او کولو مخ په بار نه ګرځئ. دا د حضور پاک خشته اخلاق دي. او ماشومانو ته وایي چې د مشرانو احترام به کوئ، دا خشته اخلاق. د جومات ادب به کوئ، د قرآن ادب به کوئ، د عالمانو نیکانو خلکو عزت او احترام به ساتئ. دې ته ښکلې خوی وایي. نو چې زمونږ د حضور پاک سره مینه وي، د مینې تقاضا به دقه وي چې موږ به خشته ښکلې خوی ساتو د هغې په شان. شکل به د حضور پاک زمونږ خوښ یو هغسې شکل موږ ځان له جوړو. کردار به د حضور پاک زمونږ خوښ یي هغسې کردار به موږ ځان له جوړو. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مینې تقاضا ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. قرآن شریف کې الله فرمایي چې تاسو دپاره ما نبی علیه السلام یو خشته ښکلې نمونه رالیږلې ده. بازار ته یو سړي ټوکړه یوسي، وایي دا نمونه ټوکړه راکړه. نمونه خلک وړي. نو که چېرتې په هغې په بناوټ کې فرق وي، رنګ خو داسې دی جي، دا ستا دا رنګ خو داسې دی، خو دا زما کپړه ښه ده، د کراچۍ د کارخانې ده، او ستا د پېښور د کدا مې نه خوښ. داسې ده که نه چې بناوټ کې فرق یې څوک یې نه او که اعلی جوړه څوک درکوي، خو یاره په رنګ کې فرق یې بیا هم نه قبلی. هغه به قبلی چې رنګ هم ستا د نمونې په شان دي او بناوټ هغه هم ستا د نمونې په شان دي. نو حضور پاک زمونږ دپاره الله نمونه رالیږلې. نو زمونږ عقیده، زمونږ عمل، زمونږ کردار، زمونږ اخلاق، زمونږ شکل، زمونږ جامه، دا به ټول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان دي. د اطیعوا الله و اطیعوا الرسول هم دقه مقصد دی. نو دا مې دې پورې درته ووایي چې د سیرت میاشت ده، او د سیرت په میاشت کې د حضور پاک سیرت خلک بیانوي او هغې سره د مینې محبت بیانات خلک کوي. نو ما د مینې د محبت دوه څیزونه درته ذکر کړل. یو د حضور پاک مبارک احترام او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري. د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو منافق او یو یهودي و. د دواړو یو مسله وه، هغې کې اختلاف و، یو فیصله و، هغې نبی علیه السلام مبارک له راوړه. دا یهودي په حق او دا منافق په ناجیزه و. نو نبی علیه السلام هغې حق ته وکتل او د هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه. یهودي په حق دی، هغه له فیصله ورکړه. او منافق غصه شو، خطا دله فیصله ورکړه، ما له دې فیصله را نه کړه. منافق د خولې مسلمان او په اړه کې کافري. نو دوی یهودي ته وایي راځه دا فیصله مې نه ده خوښه. هلکه دا خو ستاسو پیغمبر وکړه، هغه خو په ظاهر کې ګمان کو چې دا مسلمان دی. وی نه دا فیصله مې نه ده خوښه، راځه په حضرت عمر دا فیصله کو. مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري، نو زما په حق کې به فیصلې وکړي، زما مرسته به وکړي. چې لاړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له، وی منافق ورته وایي دا یهودي دی او زه مسلمان یم، مونږ راغلي یو په تا یو فیصله کوو، زما ورته فیصله وکړه. وی ډېره ښه ده. یهودي ورته وایي صاحب، وی زما ورته په منځ کې اوس نبي علیه السلام فیصله وکړه، خو دا هغه ونه منله، تا له یې راوستم. ټیک ته ته راله وکړه. حضرت عمر وی ډېره ښه ده، زه به درته وکړم. ورېږې کور ته ځم راوځم. کور ته لاړ، توره باندې برجي وواله او څپی کړه، او چې بار راووت اوچته یې کړه او منافق نه سر ووخویت یې وغورځو. وی چې څوک د حضور پاک د فیصلې نه پس ما له فیصله راوړي، د هغه به دقسې فیصله کوم چې دا دله مې وکړه. اوس دې زوړ قندار ته ورسوم. د هغه منافق رشته داران لاړل نبي علیه السلام ته استغاثه وکړه، درخواست وکړه صاحب عمر زمونږ سړی وجلی. حضور پاک حضرت عمر فاروق راغوښت، وی ولې دې عمره وجه؟ زورنه به دې ورکړې وه او خبرې به دې ورته کړې وې، د شریعت په مسله به دې پوه کړې. نو تا په توره سر دې و او مړ دې که دا دې څه وکړل؟ او ورته څه وایي صاحب؟ وی ډېر مې ښه کړي، د خدای او د رسول د فیصلې نه ستاسو د فیصلې نه پس چې ما له څوک هم فیصله راوړي دقسې به ورسره کوم. زما ضمیر دا برداشت نشي کولی چې یو سړی دې په ته ایمان راوړي او بیا دې ستا فیصله نه مني. یو سړی دې تا پیغمبر مني او تا ته د انصافدار نه وایي. د پیغمبر علیه السلام فیصلې خو د انصاف دي.
نو چې تا ته یو سړی پتا فیصله نه کوي خو ته ورته انصافدار نه ښکارې نو دا څنګه مسلمان دی؟ دا دم هم دقه سټ وه. دې کې جبریل علیه السلام قرآن شریف کې آیت راوړه. دا آیت نازل شو فلا وربک لا یؤمنون. هرگز داسې نه کېږي څنګه چې دا منافقین وایي زما دې ستا په رب قسمي. الله وایي زما دې ستا په رب قسمي لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، چې د دې خلقو منځ کې اختلاف راشي او پتا فیصلو کی الا به مسلمانی، او چې د دې په منځ کې اختلاف راشي او پتا فیصله نه کوي او یا ستا د فیصلې نه پس په زړه کې چونو چې راکوي چې دا پیغمبر خو د انصاف فیصله نه کوي، نو دا سړی مسلمان نه دی، دا کافر دی. د عمر مقصد دا دی چې د عمر څه کړي دي؟ سوچه کار یې کړی. زما د پیغمبر خبره به منو، رسول الله مبارک د هغه خبره د الله خبره. وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. دی په شرعي امورو کې د ځانه خبرې نه کوي، دی چې څه خبره کوي دا د الله له طرف نه کوي، نو د الله خبره به موږ منو. نو د حضور پاک سره چې دی منئ د هغه تابعداري به کوئ. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. یو ځل نه بار بار الله وایي چې د الله تابعداري وکړئ او د الله د پیغمبر تابعداري وکړئ. مینه دې ته وایي.